سکینه خورې وای په خیر راغلې خورې څنګه په خیر اوسې څنګه یې ښه څنګه یې ته ښه یې شکر شکر ستړې مه شې څنګه یې ښه رڼا بچې چېرته ده خپله کمره کې به یې نو څنګه یې رڼا بچې ستړې مه شې مور آرامه شي څنګه یې ښې داجي مې څنګه په هو خیر بچې راځئ کښېنئ که نه راځئ بچې ته داجي دې ډېره یادې دی بچې چې څومره هم لوی شي مور پلار دپاره هماغسې واړوي مورې داجي خو مې خو که نه خو بچې راته ویل چې چوري مې یوسه او رڼا یو څو ورځو دپاره راوله څنګه خور ډېره ښه ده خورې خو که د ګل خان نه اجازت غواړي نو ښه به وي زه اوس په دې خبرو کې څه ویلی نه شمه د دې دواړو خپله خوښه ده نو خفه کېږه مه خورې هلک بې په خپله درولي ښه خورې زه به اوس لاړه شم کېنه که نه خورې تا خو نه څه ډوډۍ چې ایستې مو نه کړه خیر دی خپل کور دی بیا به راشم بیبي لږ سر ته پر ایساره شه چې روټۍ وکړه بیا ځه که نه بچې زه چېرته ایسارې دی شم د پلار طبیعت دې هم ټیک نه دی ارور دې هم د شپې دومره ناوخته راځي تا به د خیره ګل به راولي کور ته الله پامان خوشحاله اوسه مورې و مورې السلام علیکم وعلیکم السلام ژوندی اوسې رڼا په خیر بچې په خیر کوس که دا صادر دی تا خو خپل کور دی منډه ورشه چای شربت راوړه راځه بچې نه مورې زه خو نشم بېسارېدی زما باندې دفتر نه وخته کېږي خو د رڼا مې رارسوله مایل چې یو څه شپې دلته وکړي داسې به وشوم ډېر رانه نه مورې بیا به راباندې ډېر زیات ناوخته شي نه بچې کښېنه لږه نه د مخکې نه ډېر زیات ناوخته دی مورې بیا به راباندې ډېر زیات یو ناوخته شي منټ یو منټ بچې یو منټ دا څه کوې مورې دا کېنه بچې نه مورې نشته ضرورت دلته نشته که نه ضرورت مورې نشته که نه مالکه ضرورت نه خیر دی که نه بچې ښه مورې زه لاړم سلام علیکم وعلیکم السلام بابا السلام علیکم او په خیر بچی په خیر جوړې څنګه مونږ د اډو یادوګ نه شکر دې ښه خوشحاله راته ښکاري د کلي ژوند زړه ته پرېوته ولې نه بابا ستاسو خبرې خو زما په زړه کې دي چې هر څه د سخرګنۍ په خوښه کوي او بالکل لورې د هغوی به ډېر خیال ساتي هدا سلو که چې لاړ شي ګرمه ګرمه چای راوړه ښه مور ته دې ووایه هغه یو پیاله رالېږلې وه هغه مې یخوه ورشه ډېره ښه ده بالکل لور دې راله اور ته وسپارله په جټو کې دې ورکړه ما وې نو تا زما نه منله خدای خبر چې مخکې بلا څه کېږي ولې تا ته څه ویلي دي څه ویلې نه دي خو زما لور ده زه یې پېژنم هغه خو مړه که د خولې نه به څه ونرې نو بیا بیا څه ما ته پته ده چې هغه خوشحاله نه ده نه نو زه څه وکړم ته داسې وکړه چې خبره والله په سر کې صفا که دا نه چې سبا نورې خبرې دې جوړې شي ته کښېنه مړې ګوره رڼا لوستې جینۍ ده هغه خپل نفع نقصان ډېره ښه پېژني که داسې څه خبره وه هغې به ما ته ویلي او که داسې څه خبره وي نو زما کور کې روټۍ ډېره ده زه خپل بچي په چا سپکولی نه شم خو خیر اوس پرېږده څو ورځو به راغلې ده چې زړه ازاد کړي بیا به ګورو